زدرتا د پیښور بنیاد خیم چې سلويخت کال کې د شیعه عقایدو مقابله مونږ کړې دا او کتا سو پرون را پیدا شوی تاسو یې کوي عزیزانو خو کې ده نننا سلويخت کال مخ کې مونږ یو میټینګ کو د ظفر علي شاه په کور کې کینا موای کنا میټینګ موکړو د ظفر علي شاه په کور کې چې زمونږ ټول سنیان چې دي دا د شیعو ماتم خانو تزي داغي جلوسونو سره رواني او د سنیانو خزه امام باړو تزي او داغي په جنډو پورې ګډاګي تړي د پاره چې زما زوی شي راځي چې د دې سغور کو دا میټینګ د ظفر علي شاه په کور کې نن سلويخ کال مخ کې وشو مونږ مفتی عبدالقیوم د خدای پاک وبخي داغه په سربراهي کې اداره تبلیغ الاسلام جوړه کړه دا مونږه جوړه کړې و او پاغه کې با کوشش داو چې سنی خزه او سنی سړی دا د شیعه امام باړو ته لاړ نشي او داغي جلوسونو سره روان نشي مونږ با خپل یو مذهبي شغل ورته جوړ کو خپل جلسې وکاو چې سنی رانا اخوا لاړ نشي زما په خبره پوهیږئ دا ظفر علي شاه د پیښور لوی سړی دی دا گواه دی تپوس ته وکړي علما براتله 10 ورځې به د محرم 12 ورځې د 12 وفات به جلسې کېدې یو مولا پکې راغی د لاهور رضوي به ورته وی هغه په ګاډي خانه کې تقریر وکړ او د مولانا اشرف علي تھانوی متعلق ہوئے کہ آپ کو پتا ہے مولانا اشرف علی تھانوی کون تھا وہ دیوبندی تھا وہابی تھا اور بے دین اور کافر زرست ناستم دے مخ کے ناستو دا تقریر کولو ما پہ درست نرا ٹوپ کرو اوچت میں کو دا سٹیج نمی لاندے او غرزول چه لاندے میں او غرزولو ورپسې مام ور ټوپ کړو او پلتو په او ختم دا ورمیګ میونی و ماندګې غوندیو دا ورمیګ میونی و د چرګوټي غوندې میتاولو دا ظفر علي شاه گواه ده دران اخلاص کو زتر عالم چرالم دیرا پسې په جرګراله ما ورته له چې یو مصیبت نه مونږه سنیان بچکول اوس ته پاغه مصیبت واړولو چې د هغه علما کافر دي چې چا د دې ملک نه پیرنګې شړلې دي چا په دې ملک کې د آزادۍ ساه غسته ده د شیخ الهند مفتی محمد حسن مفتی کفایت الله مولانا حسین احمد مدنی مولانا ابوالکلام آزاد مولانا احمد علی لاہوری مولانا ادریس کاندیلوی دا خلق بی دین دی او دا لوا خوارا و روٹی خلاص کی دی دا دیندار زی رک شئی مال زتاسو سر جلسے نکو ڈیری منتے و پھر نہ لیاسی ہیں جاؤ دفع ہو جاؤ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے پشاور میں اپنے آپ کو مولانا کہلوانے کا میں پشاور کے حلوے نہیں کھاتا میں پشاور کے فاتحہ نہیں کھاتا میں پشاور کا امام نہیں ہوں میں پشاور کا مولوی نہیں ہوں میں پشاوریوں کا کچھ بھی نہیں ہوں دفع ہو جاؤ مفتی عبدالقیوم پہ جماعت کے صلاح اکڑا چه سوکو ویل رازی چه دا دیوبندیانو خپل ڈالا جوڑکو نو انجمن تبلیغ قرآن و سنت پا نوم باندے دا انجمن جوڑ شو دے دا پارا چه سنیان با دا شیعو امام باړو تا نزی او سنیان با د شیعو جنوسونو کې روان نه او د سنیانو خزی چی دی دا با د شیعگانو امام باړو تا پویو بخلق چی دی امام باړو تا مزه
دا انجمن جوړ د پاره دې د پاره تاسو خیال راغی د دې انجمن غرض او بنیاد دا دی چې د سنی عقیدې تحفظ وشي او د باطلو عقیدو نه مسلمان قوم منع کړي شي. دا انجمن جوړ دی د پاره دی او غرض یې دا دی. د دې وجې نه زه ودرېدی نه شم، ما خپې خوږېږي، معافي غواړم زه کښېنم. زما عزیزانو اوس دا عقاید واوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رستو حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اولو. ابو بکر صدیق هغه انسانو چې د غرمې په ټیم کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته ولا راغی او ورته وی چې یا رسول الله بے وخت رالی، وی صدیقه ابشر خوشحال شه، الله را ته جواب راولېږلو چې په دې ټکي لاړ شه ابو بکر صدیق ته زما سلام ووایه. بله واوره شیعه وایي چې ابو بکر دا دشمنو د حضرت علی. زه ورته وایم چې راشئ حکومت دی او بله مهرباني وکړي که نه. آخر که دا حکومت په دې ملک کې یو فتنه او فساد ورکول غواړي نو دا مهرباني دې وکړي چې سنی او شیعه علماو ته د دعوت ورکړي چې راشئ بحث وکئ. که بحث کې مونږ پړه شو زه شیعه کېږم او که مې د دوی مولیان پړه کړه دا به سنیان کېږي. خبره خلاصه. بحث ته را میدان ته کوئ د دوی دا مجتهدین بحث به وکړو که جنت د دوی په لاره کې و ټول کال لغړي ته کوه 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 لس ورځې سینه مینه ووهه جنت ته توتي شوې نو زمونږ څه کار دی چې ټول کال په قهر اخته یو خو دا لس ورځې به های پوی کوو او به جنتیان به یو. نو وروره زم شیعه کېږم او دی ته ما ووایي چې دا جنت صرف ستاسو د دې غریبانو خوښ دی د مولیانو نه دی خوښ. ولې مال ستاسو دا مولا ولې کمیس نه وباسي او په ځان نه راږدي. په شیعه حضرات کې چې کوم مالدار دي نو زه ورته یم چې تاسو ولې کمیس نه وباسئ؟ وایي مونږ چې پخوا ډېر ځان والی دی نو پخوا چې چا ښه کار کړی بیا وروستو نه کوي. ښه کار خو به ټول عمر کوي که نه. نو معتبر چې ورسره رواني هغې هسې داسې او دې غریبو په ځان رایخي دې سینې نه تیکې لاړې شي د اخره ورځې کې په چاکوان هم ځان ووهي. تاسو خیال راغی راشئ صفا خبره ده قرآن او حدیث اصلی دین دی، بل دین نشته او نه بل مذهب شته. قرآن او حدیث کې به سره وګورو. ابو بکر چې وفات کېده حضرت علی راوغوښتو. حضرت علی ته یې وویل چې زما دپاره به د جناب محمد رسول الله د روضې نه اجازت وغواړې. که روضې مبارک نه اجازت وشو نو ما په د روضې په خوا کې دفن کا. ای علی که د روضې نه زما د دفن اجازت نشو نو عام مقبره جنت البقیع ته مې بوزه. حضرت علی فرمائی چې کومه ډله چې د پیغمبر روضې ته اجازت ته روانه وه هغې ډلې نه زه مخکې روان ومه. د علي خو دا تعلق دی ابوبکر سره. تاسو وګورئ که دا نه وي او ثابته مې نه کړه بیا زه مولاتوب پرېږدم. حضرت علی فرمایي چې زه د جناب محمد رسول الله روضې ته ورسېدم نو ما وویل چې یا رسول الله ابوبکر ستا په خوا کې دفن کېدل غواړي. وی د روضې نه آواز وشو چې علي په دې محبوب کې مې تاخیر مه کوه زرې راوړه. حضرت علی په منډه راغی. صدیق اکبر وفاتو غسل ورکه
وصیت کړو چې زما په غسل کې به مال نوې کفن راغوندوي په دې خپل کمیس او خپل لنګ کې به ما خخوي خپل صادر کې به مت ولی نوې کپڑے ژوندۍ اغوندي د زینت د پاره لورتوي عائشه ته چې بچي استا چې مرشي پلار مرشي د زینت سره څکار دعا کوه چې د آخرت زینت ورته نصیب شي دا د ابوبکر ایمانو او دا د حضرت علی ایمان حضرت عمر په جمعات مسجد نبوی کې واله شو شهید کړي شو تمام اصحاب رسول موجودو د عمر غوندې انسان په وفات باندې چا سیناو نوالا چا ځانو نوالو چا چغو نواله ولی ذکر چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من شق الجيوب وضرب الخدود فليس منا چا چې گریوان سیرک مخه والو رسول الله فرمای دا زما امتی نه ده دا قانون مد نظر د عمر په وفات باندې چا ځانو نوالو نه چغه واله اوخه د ټوله دنیا باندې لیکن ځان چاو نوالو حضرت عثمان په کور کې ټوکړي ټوکړي کړي شو د حضرت عثمان په وفات باندې چا ماتم برپا نکړو او بل درته د خوان خبره وکم په امام حسین په کربلا کې او بندوي دی بزرگان چې تقریر کوي کنه چې سکینہ پیاسی دا چغي وای کنه په امام حسین کمه او بندوي د دریای دجله او بندوي چې دریاب د گورنمنت په تصرف کې وي هغه او په امام حسین حکومت بند کړي وي او په حضرت عثمان هغه او بندوي چې کم کوه د پخپلو پیسو وسته نو مظلومیت د عثمان دا غوی نه اوچته کنه ده په امام حسین هغه او بندوي چې کم دریاب د عثمان د حکومت په تصرف کې او په عثمان هغه او بندوي چې کم د په پیسو کنسته شي عزیزانو بیا حضرت علی د کوفه په جامع مسجد کې په 21 رمضان باندې شهید کړي شو په 21 رمضان نن زمونږ دا بزرگان اشنایان چې دي دوی صرف یا حسین شاه حسین یا حسین شاه حسین نو شهید کړل شوی خو خوارج او حضرت علیم ده کنا خدای امرک ټغه ټغه سترګې ما ته غړوي په خبره نه پويږي تاسو پوه شئ زما د دې قوم نه مرګ پدې شي چې په خبره نه پوي بس سوډا واټر بوتلې دي صاحب سر ته لري کو ټرک په خبره ځان پوي کدي خو وګوره حضرت علی هغه هم د کوفه په جامع مسجد کې شهید کړي شو او بیا لاش په وخ د پاسا او تړلې شو چې څومره موده د لاش د دفنم پته نه لګیدا نو یا علی هم ویل پکار دی کنا دوی د علی نوم نه قتل شوه او شهید شوه خو علیم دی کنه دی خو وګوره بیا شاه قاسم واده شوه دی ماته ګوره ماته د شاه قاسم واده شوه دی د کربلا په خیمو کې نکاح چا تړلې نکاح امام حسین تړي جنگ شروع ده او امام حسین د شاه قاسم نکاح تړي د کربلا په میدان کې د واده ډومبه شپه ده आवाज وشو چې قاسم راوځه ناوې پځې پرې خوا
او شاه قاسم پمنډا جنگ تروزی. عزیزانو په دې میدان کې د ډومبۍ شپې ناوې شهیده شوې، د ډومبۍ شپې زلمی شهید شوې، د شاه قاسم نوم هم څوک نه نو سے خوان در کو چکے نہیں. ظالم دے بچوں نے تجھے جل سے تنگ مار چھوڑا انسان نے غرب اس کے نہیں. زما عزیزانو ما توقع دے اوس د شاه قاسم ناوې ته نکرزې د څه لګېدلې وې. نن تاسو شیعه او سني خپل ودونه وګورئ، چا د شاه قاسم په شان ستاسو اته ورځې پوپھی دا مائی آوے تے پڑھیں دا مائی آوے تے فلانی دا مائی آوے تے فلانی دا مائی آوے میری ناجو دا ویاوے صداو پوپھیاں نن پدی قہر اختے لس رزیوشے محرم دا مہینے نن با محرم رسخت شی سنیانو کیرونا پاخکڑا اولواگانی پخیکڑے شیعہ زانو والو لاڑو امام حسین ختم شو. تاسو خیال راغی بس امام حسین ختم شو. د شاه قاسم تاریخ به تر قیامت ژوندی ساتي لکه د کربلا په میدان کې د تورو لاندې امام حسین د شاه قاسم نکاح تړلی او د یو خیمې نه بلې خیمې ته ډوله یې وړه، نه بینډو او نه باجې وې. ستا د پیښور د معززینو ودونه چې کیږي د غریبو ودونو سره سپیره ډولکي رواني، د معززینو ودونو سره د پولیس او د بارډر او د فوج بینډ رواني او ورسره د غاټ غاټ سنډاګان د سور بچو دا ورسره رواني او بیا ورته ګډېږي ټوله شپه د زرګونو روپو شراب ستاسو په ودونو کې څکلی کېږي. تو لعنت په دې قوم او تو لعنت په دې ملک، تو لعنت په هغه قوم چې د چا واده د بی بی فاطمه او د شاه قاسم نه خلاف وي او هغه د فاطمه او د شاه قاسم نامه علي. نو د دې ته وایي ما ته وګورئ بی بی فاطمه د هغې واده څنګه شوی؟ حضرت علی راوغوښتو د مازدیګر ټیم رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله نکاح تړي او ایجاب او قبول کوي. زمونږ دا پښتانه دي پښتانه دا 400 خلک وي راځئ راځئ مینګه پښتانه مینګه مالمینګه هغه وخت کې پښتانه یو چې د شپې په 1 بجه زمونږ ښځې په 1 بجه په موټر کې د سنیمان روان هغه وخت کې پښتانه پښتون خو هغې ته وایي چې د چا د ښځې دا کپړم په ډیران بار پردی سړی ونه ګوري. پښتون دې ته وایي که نه وایي؟ دغه وګوره پښتون خو دې ته وایي چې ښځه په کور کې په زوره زوره نه ګرځي چې د هغې د پڼو اواز هم پردی سړی وانه وي. پښتون دې ته وایي چې پښتون په موټر کې ناستې ماشوم کلاروي او ښځه په صدر روډ ګوره بازار کې دکاندارانو سره انګتې اچي. ستاسو پوزې پرېږدم بې حیاو د پښتو نوم ولې هلی دا پښتو وایئ ولې لنګونه ووهئ شرمېدلو. اسلام مونږ کې نشته، حیا مونږ کې نشته، غیرت مونږ کې نشته، شرم مونږ کې نشته، دین مونږ کې نشته. تاسو پښتانه نن وګورئ د پښتنو بچو دا د حکومت ذمہوار خلق ولاړ دي. څومره میوزک سنټرې چې دي په هغې کې دننه بلو پرنټونه چلیږي او د زمونږ ټول هلکان چې دي پکې کونیان شو که نه؟ او کاپړ والاو زمونږ بچي ټول کونیان شو.
जमुंग लूड़ा पदे बाजार के टोले कोनाइशवे तासो पोइशवे ब्लूप्रिंटुना पर म्यूजिक सेंटरों की चलेगी दे पाकिस्तान ता द वीडियो गेम से जरूरत है शतावरता वीडियो गेम ता अलग मख के वलाड़ी दगा दगा कई और लो अलग वर पसी वलाड़ी तमाशे हो गई उस बिलट रहा हुआ तो जिना कायमो का खैर या की चैंपियन शुए शर्म कई द दिन नामे अलई दिन कम ज़ेद दिन कम ज़ेद मुंग की दिन शता दा दिल तयवाले कवाजु को दरबारी मुल्ला तासमो एक चौक मुल्ला च द हुकूमत पैसे अली और द औकाफ द वजीरानो ने पैसे अगस्ती अल्लाह पाक दे दागी मुलियानो लकायू की दागी दे खुदा करुना की कम मुलियान चे हुकुम चपचप कम मुलियान चे दे हुकूमत ने वली दी और बियाए पर जमानत जान रईस ते दे जबागा मुलाम जोड़ंदोम जपिंजला जेल ता तलेम द सदरयूब सरम पर आयली कवानीन जगड़ावा आयली कवानीन देता वही चे दा खजे तम दा इजाजत ते चे मेड़ता वही चे यो द्वादरे तलाक मेकड़े जाव रक्षा मुंगवे बेड़ा दे घर का शखजे तसंग इजाजत ते कुरान न दे वर करे वे आयली कवानीन बा जोड़ कर खजा बम मेड़ला तलाक वर गई पदेम जगड़ावा वीनियम द पेखवर पे जेल के प्रातु पखपले रापरी द सदर यहिया पदौर के यो तकरीर में करे हो चे द जश्न पाकिस्तान पशपा बांधे द सदर पर क्लब के पागल डांस की पागल डांस देता वही चिस्ता खजे मा सरख पतड़ली और जमा खजे ता सर तड़ली तो जमा खजा लोबो जबस्ता लोबो मा दा तकरीर में करे हो सीएडी वाला उलिकल चे मौलाना साहब द सदर क्लब ना आगुई सदर हाउस जोड़ को न चे सदर हाउस सुन तौहीन सदर शुकना अलता मार्शल्लावा चे मार्शल्लावा न तौहीन सदर के ज 16 मार्शल्ला के उन्हीं वो मौद कुआर जेल ते बोतल खलक राले वे संग चल देगा जेलियानो बरातालो आगाने पखोले हो डेर चुरत के उमा चे अदालत के द मार्शल्ला पेश करम कर्नेल और मेजर टोपाई पर सर कराओ पातानेदारानो एक कलीमे तेरे करे अगी कलीमा वेले चे द सदर क्लब वेले माल मा सदर हाउस वेले दे बीखती हुजा वेल द क्लब वेले दे मजिस्ट्रेट हम वलाड़ दामा सर ड्यूटाई की आ मेजर मातवई ची मेजर मियां खान नामा है वा मातवई ची मौलाना साहब आप पहले आदमी हैं कि मार्शल्ला कोर्ट में मैं आपको इजाजत देता हूं अगर आप इनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं माल इजाजत देते हैं आप वेले हाँ माल अच्छा आप बार से एक 3 पत्थर मंगाए द्रे कानी बारगा कचरों के कानी प्रातु चिद्रे कानी रावड़ वेले अभी माले के एक थानेदार को दे दो मालवा है चियो द्वादरे पमादे खजा पदरे कानी तलाक चिताद सी वेली वेले कलीमा हम तेरा क्रम द गडे जे कलीमे खुता स्वार वक्त तेरा वल्लाह कदी प्रीत पसलूर वाड़ों में खजे तलाक चिदा मजिस्ट्रेट नंबर रह गए वेले मौलाना से पुख्तो किराते हुई वही माँ ताजा वादे करे दे माँ में घर का वे माँ ताजा वादे करे माँ चे ताजा तालाकी शे तबाख है स्ताश पापा अंगू के वा जमा तकरीर पटल के हो तरा गले हमने वे ददुई पर डेरी दे दस्खत करे दे पागम हम त्रे तलाक हो गुर्दो कर्नेल मातोई ची अभी मलबी जो आपकी मर्जी है कैद हो जुर्माना हो फांसी हो मैं हर हाल में हक बात कहेंगे
मिंबर न सही बर सरेदार कहेंगे। हर हाल में हक बात कहेंगे, मिंबर न सही बर सरेदार कहेंगे। अभी जो आपकी मर्जी है। वेल मैंने आपका 4000 रुपया जुर्माना कर दिया है। माँ और तेल जी माना मखके दिया मुला जुर्म को हो लगे कमी का कना बेख्ती वही नहीं आप बहुत मालदार हैं। ये आपके कितनी मुरीद बार खड़े हैं। माल मैं बीक नहीं मांगता मरगरी तमावास को मालवार का सलोर जरो रुपए जमा दे द्वाड़ो ला सुनो तैत कड़े लगोले चिवरना वतम दाशार रायात शु चिनिशाने बमे पलासो बल प बंद जौलनूवी द खामताजा में बसरीवी मला खड़ले बबेड़ोवी मला खड़ले बबेड़ोवी जनाजा में वलाड़ा स्तारात लो ब इंतजार वी मख में मगोरा का फल के लुपट दी चिप सरनावी मख में मगोरा का फल के वेल में गुमालदा फौजियान हमदा से वहशियान गुंदी दी अब वही जिद्दा से जंजाल जोड़ को अजीजानो तो बुठो साहब वक्त राग है वीनियम मुंग सकड़ी वेल मख के सीधे पे यो बजावा 200 पुलिस राग है जमा कोर न तो रातो अलका जखो गाटी मंडम नशम वाले जालिमदात खुताना की केना से दर्जमो तो पकीनी वाले तबे जैसा डबंगे गेर करे छोटा बंगे गेर करे मखकिश खाजी मखकिशु डीपीआर रोइस्तो पदे दस्खत का मदालस दस्खता पेखावर जेलता पेखावर नारीपुर जेलता असलम खटक गवर्नलो ज्वंदे कुरान वर कैदा मुस्लिम लीग और तपोस्ते हो कई चरा पसियारीपुर जेल तक टेलीफोन को वेल रऊजा माल कबदरो आतम द सड़ी जोए बने ताचे गवर्नर टेलीफोन की जे जेल नरूजा खुदा परास्ते जी पिंजी जरा ठीजुना मुआचे मंडा माल कबदरो आतम द सड़ी जोए बने वेले वाले मालमा सरा सलोर सवा नेशनल वाला दी कते आतम द माफी खान ड्रामे बरापसी मातो गोरी यानी दा टोल चिचगी कई शोर न जुड़ी फ्लेम तपिश शोर मत जमाजी जानो सलोर सवा नेशनल वाला दी मासरा द माफी खान ड्रामे बरापसी की दरे म्याश्ते में पके तेरे के रवातम देखो गो रहे द कयूम खान पे वक्त की चीफ मिनिस्टरो द सूबा सरहद यौ काले द शब कदर पे कला के जकैत करे उमा यऊ लस म्याश्ते में तेरे करे रापसे अशरफ खान जवाब को चेकनी की जई माफी लिख ले त कयूम खान तनु छोड़ देसिए मालवल्ला के 14 साल कैद होवा के माफी न लिखा और न जमानत देवा न माफी वारम न जमानत वरकोम औस्तासो दवा बरकते न में द पाकिस्तान द वजीरानो पैसो तलाश निवले दे पदेशल काल के तासो टोल द पेखवर खलक यही कच्चा दा साबित अकरा चे पशल काल की बिजलीगर मुला चा द वजीर पर दफ्तर की लीदले दे नो जमा पोजा गुस्सा कई पखर में सोर कई और मख में तोड़ कई देखो गोरे अरबाब जहांगीर चीफ मिनिस्टरो वीलिदम द डीसी साहब पजे के मा तो खुदा कुरान और दी जो लेता गोरा जिससे कार खिदमत हुआ है कहना मालूमात चीफ मिनिस्टर मन ले नहीं नो कार खिदमत दर तसो जता चीफ मिनिस्टर मनमना जबद पाकिस्तान हुकूमत
پاغه ورځ منم چې د پاکستان قانون قرآن شي. تاسو پوه شئ په خبره باندې؟ پاغه ورځ به د پاکستان قانون او دا شرمېدلي ممبران د قومي اسمبلۍ د پنجاب د منډۍ غویان دا به په هغه ورځ منم چې په کومه ورځ ستا په ملک کې د شریعت د قانون اعلان وشي. زه به په هغه ورځ د پاکستان حکومت منم، کلی والله کې ومنم. د وزیر نه لاندې لاندې سرکاري مشینری منم، دا د ملک خلق دی. د وزیر او وزیر نه پاس دا مې ترغې نه دي منلي چې تر څو پورې د پاکستان قانون قرآن شوی نه. او شیعه حضراتو، فقه جعفریه چغې والو والاو، امام جعفر صادق د امام ابو حنیفه استازو، حکومت تدویم چې دا مجتهدین او مونږ راوړاندې کا په یو کوټه کې مګیر کا بار را پسې تالا ہوا چې والله کرانه راوځي چې تر څو خپلو کې فیصله نه کړي. ټیک خبره ده؟ تر څو خپلو کې فیصله نه کړي. نو زما عزیزانو، جګړه د خېټې ده، د شیال ته خېټه سربه ده. 100,000 روپۍ دی یو تقریر علی چې دلته مجلس ته راځي. مونږ له خو شله نیم دا قرآن نه راکوي، الټه مونږ ولا چندې کوو، خیرونه غواړو ولا شله نیم نه راکوي. 100,000 روپۍ یو تقریر دی. دی وجړی روجړي حکینا بڑی سکینہ پانی نہیں ملا. دی ورته دیکھو ګوره زما دوی سره جګړه په دې ده چې خدای مرکه امام حسین خو په 72 کسانم د یزید د فوج نه سر پرې کولو. تاسو 72 کروڑه یې تر اوسه یو یزیدي مردار نه کړو. نن سبا لوی یزیدیان هغه خلق دي چې کوم په پاکستان کې شریعت نه راوستل غواړي. هغه یزیدیان دي که نه دي؟ د امام حسین او د یزید جګړه په څه وه؟ خو په دې وه چې امام حسین په نیکه په کور کې چې کوم قانون جوړ دی، یزید داغه قانون خلاف ورزي کوله. نو امام حسین په ځان قربان کو او د یزید په مخ کې سر ټیټ نه کو کنه. نو مونږ تم پکار دي چې دې وخت کې د حکومت دا ګړګړو راونیسو چې والله که ترغې دې پروف پرېږدو چې تر څو پورې د ملک قانون قرآن شوی نه. عزیزانو واورئ، سپاه صحابه والاو، حق نواز زمونږو، د جمعیت العلماء امیرو، زما دړه سرو، داغه غوندې غیرتی او داغه غوندې شجاع او بادر په ټول پنجاب کې نه و. امام حسین ته د ځان دعوې مه کوئ. تاسو مونږ کې دومره فرق دی. تاسو مونږ کې لکه د سړي زوی مړ شي زوی، نو مور یې ډېره جاړي که پلار یې ډېر جاړي؟ ټولو وایي هاي پای څوک کوي او پلار یې چپ. ملا پې د چا ماتوي؟ نو پاک نواز ملا زمونږ ماته ده، هاي پای تاسو کوئ. په آرام کښېنئ. تاسو ما ته معلوم یئ، مونږ تاسو ته معلوم یو. پنجاب کې نن مونږ سره سړی پاتې نه دی د حق نواز نه رستو. زه هغه رتبه چې هغه له کومه خدای ورکړه په کربونو روپو به چا ورته اخیستی وی؟ په کربونو روپو. او د حق نواز بدلې اخیسته دا به هغه وخت کې کېږي عزیزانو چې د ملک قوت او طاقت ستا په لاس کې راشي. کوشش او دعا دا وکئ چې د ملک واګې زمونږ په لاس کې راشي. والله چې دا 22 خاندان دا به په دې چوکونو کې ځوړند، سر به لاندې خپې به پاسي او دا ډاکخانه به باد وي. زه دوی پرېږدم، ما نه بدام برسری میخې په صدر روډ چکرې ووی، والله کې پرېږدم. تاسو خمیني تکنزلې کوئ، نن داغه د خپل مذهب سال په ایران کې جوړ کو. ستا حقیقي مذهب دی، د هغې مذهب شان په ملک کې جوړولو دپاره کار وکړه. زما په دې خبرو پوهېږئ؟ هغې دپاره کار وکړه. لکه هغه مذهب چې ته باطل ګڼې، په ایران کې هغه ښځې پټې کړې که نه،
ستا مذهب چې زو تای صحیح ګڼو مونږ نه ښځې ورځې نه بلې له شرمېږي بلې نه بلې له شرمېږي قوت او طاقت د هغه چا په لاس کې راولی چې کم خلق په دې ملک کې صحیح اسلام راوستل غواړي. عملي دا اخري خبره واورئ، په مرکز کې ټول ممبران خر شو بغیر د علماو د ممبرانو نه. د مولیانو ممبران لسته خر شوي دي ټول وایي په ایماندارۍ. د کویټې او د ډیرو ممبران په سړکو ګرځېده که نه، څوک نږدې ورتلی شو نه شو ورتلی. او دا نور نو زما عزیزانو اخري کې درته اپیل کوم چې یو شی واده دی اسلام پکې نشته، مړی دی اسلام پکې نشته. بل مړی کې راشي که نه یو مولا خورا میدان ته کوي زه دې بالا ماڼۍ کې جفت اوسېږم، که کوم مولا ووایي چې دا خبره غلطه کړې ده رایه ولئ راپسې، یا به سټ تاوم او یا به مې تاوی. یو ټیډي پیسه په مړی نه لګي، یو ټیډي پیسه. دیکھو ګوره دا ابوبکر صدیق نه لوی مړی به چېرته پیدا شي؟ پیدا به شي؟ هغه ابوبکر صدیق چې د غرمې په ټیم کې جناب محمد رسول الله کور ته ورغی، صدیق اکبر ورته وی یا رسول الله دومره بې وخته څنګه راغلی؟ ورته وی صدیق اوس جبرائیل راغی او ماته وی چې په دې ټکي لاړ شو ابوبکر ته زما سلام وایا. نعرے تکبیر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر. اغا ابوبکر چې چاله به د اسمان نه سلامونه راتله داغه نه لوی مړی به چېرته وي؟ چې څه وخت کې وفات کېدل لورې ورته ناسته وه بیبي عایشه رضی الله عنها او دا شعر یې وی من لا یزال دمعه مقنعا، من لا يزال دمعه مقنعا فإنه في مرة مدفوق. اے پلارا ما د جناب محمد رسول الله په وفات باندې خپلی اوخې په سر کې بند کړې وې، نه مې جړل چې پلار مې ژوند دی. استاد مرګ نه رستو به زما د سترګو نه د اوښو سیلابونه روان شي. لورې ورته ناسته، پلار یې ورته څه وایي؟ وایه بچیا جاړه مه وصیت مې واوره، زه چې وفات شما ماله چې نوی کفن راوانه غوندې. ولې؟ وی بچیا نوی کفن ژوندي اغوندي د زینت دپاره، نوی کپړې ژوندي اغوندي. ستا پلار چې مړ شي نو د زینت سره څه کار دی؟ اے بچیا زما دا د خامتا کمیس او د خامتا لنګ او په د خپل د خامتا صادر کې مې تاو کا او د سردار کونین په خوا کې مې دفن کا. بس ختم شو. قبر د کلی خلق مفت کړي، کفن نشته پیسې دا خپلې وینځلې جامې د هر سړي کفن دی. خلاص یو ټیډي پیسه پې نه لګي. عربو کې چې مړی وشي خلاص عجلوا يا اخوان عجل هذا خلاص کار خلاصوي. دلته بسې مړی پروت چیټای پلانی کلی ته چیټای
प्लानी कली चीटे लाउड स्पीकर हम अफसोस के साथ ऐलान करते कि फला साहब बक़ज़ा इलाही मर गया और अफसोस के साथ खलक ऐलान दा टोला दुनिया बोस पर जड़ा नस्कोर अपनी अफसोस के साथ ख्वार का जवार देखो गोरे तासु इस्लाम न तपोस करे दे च दमड़ी खबरू न गर्जवे दमड़ी खबर गर्जोल खिलाफ सुन्नत थी पर लाउड स्पीकर ऐलान कोल पर सोजको के ऐलान कोल पर रेडियो बांधे ऐलान कोल पर टीवी बांधे ऐलान कोल दा खिलाफ सुन्नत थी सिर्फ दमड़ी रिश्तेदार और द महले खलक दा बखबर की च कबर उकनी और सोका से जनाजा की खलास दलता बसेबा गोयमा पिगो दमड़ी गम बावर सरने मुंग सरे उमड़े शो मोर इमड़ा प्रता देरा के टेलीफोन बांधे लगिया दे कर अला डत शवे दे अला डत शवे दे अला डत शवे दे अला डत शवे दे सोग डत शो बेड़ा दे गार के शवे मोर में डत शवे दी अंग्रेजी की मरकता डित वही डित का ना नो फ्रूट वाला और इदली वगत डत जोड़ कर अला डत शवे दे अला डत शवे दे और डत शवे दे जखलात वावरा जवैम च जमरशम न जमा दा की दादा च ममे लंबवई खलका ममे खखवई खलका ममे लंबवई खलका और ममे खखवई खलका मा पडेरान स्पोतो गुर्जा वही खलका ममे लंबा वही खलका मुंग दे काबिली च मुंग उलाम्बू और नवे कफन वागंदो दे काबिली च मुंग कबर तलाड़ शू और कबर के मुनकर नकीर लब मुंग आगा सवाल जवाब वर कुछ जमुंग जान के खलाश पदे मसाला पोई गई च कबर के सवाल जवाब बकम जबा की हाँ तुम न पोएगी खबर के सवाल जवाब बकम जबा की हाँ ना वाह मौलाना देखो हिकायत पे दाखो पैगंबर सहाबा ता हिकायत कई द कब्र द हालातो च पुख्तना बदसी की ठीक दा उस पुख्तना बद्दी जब की दा कुरान और हदीस की चर्चा दी दा पुख्तना लगाओ कई च द कब्र सवाल जवाब ब कम जब की अगर जब दी चीज दा करी नहीं सबक है देखो गोरे द मुल्क सरहद पार के सरहद पासपोर्ट निश्ता नतीजा में ऐसी गिरफ्तारी वही के ना वही हाँ जी तो चे प्रदी मुल्क था बे पासपोर्ट और बे वीजे ननौजे नो नतीजा पे गिरफ्तारी के ना वही पासपोर्ट तेने ना जोड़ करे हो आखिरत तरवाने वीजा देने दा अगस्ते हो आखिरत तरवाने नमुंग दे काबिलियू च ममे लंबा वही खलका ममे खाखा वही खलका मा पडेरान स्पोता गुर्जा वही खलका ममे लंबा वही खलका असो पोइशई जमा अजीजानो खबर डेरी दी इंशाअल्लाह बल वक्त के बाद खुदा डेरा मुदा ओशवा नौतिया जमा डेर कदीमी मरगरी दोस्तान अवाहिबा पके समर शवी दी खुदा दे बखी तासु टोल ज्वंदी खुदा दे तासु ज्वंदी लरी द ख कारून तौफीक दे खुदा पाक दर की
نو عزیزانو دا د محرم جلسی دی انشاءاللہ سبا ساڑن کې دا زما تقریر با لسم محرم پشپا باندې مال گمنڈی لوی جماعت کی او لسم ورځ باندې با بیا د کوارټای چوک کی ٹھیک شو نو التبا نور خبری بیا سره کو دا د صدر خزه مزرانه پاتې شو دا دلته چې کوم کوچی بازار جوړ دی خو دیو خبره پرور ولای درته وای پرور ولای چې زمونږ د ملک شریعت بل قصه شروع د اخبارونو خو تاسو ګورئ کنه ما پکې یو خبره وکړه چې الکه دا شریعت بل چې قومي اگر چې اعتزاز حسن غورز وي چې کچا د شریعت بل پاس کېدو نامه واغستنو بستر دیوالی او کور ته دیزي اوس اعتزاز حسن چې د دام د ملک منیسټر دی ها وزیر داخله دی الله دې دت طرف ته خارج کی چې بعد په دې طرف را نشي د خدای بیخ بنیاد وباسي دا وزیر داخله دی او وی کده شریعت نومم په اسمبلی کې واغستو نو بستر علی کور ته ځي تن لت پداسې ملک چې د کم ملک داسې وزیرانی او د کم ملک داسې اسمبلی تن لت پرور ولی تاسو ته یو خبره کوم قرآن ویلی دی د خزو متعلق چې وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى خزه دی پکور کی کینی بار بنوز پکور کې بم په زور زور نه ګرځي چې د پڼو आवाज هم پردې سړې وانه ټیک شو نو خزه دغه بازارونو نه منی کوي د مازیګر په ټیم کې صدر روډ تراشي نو لیډا په موټر کې ناشتي ماشوم قلاري او لیډا د دکاندارانو سره انګت یې چي او لیډا بیا را کوشي نو ولا جوس وروړي لیډا تا تا کار مک دا غریبان خو کم از کم سړی توپ زده کوي سرمایدار خود خدای پس خړ سیلاب یوړي کی ای خو نه ټیکی داغی علاج خو علاج بل نشتہ شقی ازلی نصیحت عالموں کی کب سمجھتے ہیں انہیں لازم ہے سمجھانا بضرب خنجر فانا چدا سیرونی سمجھ ماما دا خزا دی ولی بار راوتی دا او دیو جی چڑا سر تیار ستو دعا ہو گئی جدا زور خدای زمال آس کراو نو دا غریبان خو کم از کم سړی توپ زده کوي چې دا ښځې ټوله ورځ ایکې پاوې ټوله ورځ په دې دوکانونو کې زه کله کله دلته راشم څه کار مې نو دا ښځې به په نمبر رواني ایکې پاوې اوکې پاوې ایکې پاوې اوکې پاوې ایکې پاوې اوکې ټوله ورځ نو خدای ته وګورئ چې لږ د ځان اصلاح کوي تبا کېږي کم خدای چې ایران په یو منټ چپ کم خدای چې ایران په 12 بج په یو منټ کې 3 لک خلک تبا کولی شي تبا کړه کنه په یو منټ کې په ایران کې 3 لک تبا کولی شي په روس او په امریکا او په چین کې تبا کولی شي هغه خدای په یو منټ کې ټول پاکستان تبا کولی شي کنه سني شي نو زمونږ هر عیاشي او بيدینی ګوره د حد نه تیر شو تا هر بازار ګوره د ویډیو گیم د الکانو په کې دننه سال جوړ کړي ویډیو گیم ته د ملک څه ضرورت ته و تاسو خدای حالات میوزک سنټر یو ګوره دننه پکې بلو پرنټونه چلی د قوم بچی پکې تباہ او برباد علاج نشته کوه چاته وای جی بس چاته وای چاله ورشم چې وجاړما
चाला वर्षम ची उजाड़म तीन दिन इस्लाम वाड़मा मुसलमानानो नन खर्च करे दा बोस्तान दे नन गरीब आगा इस्लाम दे नन इस्लाम ची पाकिस्तान के चुमरा मजलूम दे चुमरा बेकसर मुला प्रेखो पीर प्रेखो मियाँ प्रेखो अगंजी प्रेखो बसर सड़े पदी के लिए ची समी जेब लराश इस्लाम टोला दुकानदारी दा गणकपी दा और जेब तराशी दा ननन पमल की इस्लाम च सुमरा मजलूम दे दुमरा बलशे नूर खबरे बा ब्या कहू वाखिर दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाह। प्रेखो पीर प्रेखो मियाँ प्रेखो अगंजी प्रेखो बसर सड़े पदी के लेची समी जेब लराश इस्लाम टोला दुकानदारी दा गणकपी दा और जेब तराशी दा ननन पमल की इस्लाम च सुमरा मजलूम दे दुमरा बलशे नूर खबरे बा ब्या कहू वाखिर दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाह। पदे मल्क जसो के इस्लामी निजाम रावस्तों के रोड़े अटकाओई खुदा ते तबाह बर्बाद खुदा ते और मेगुना मात खुदा ते मले मात करे।